هغه لور ناجوړه ده، یوه مې دغه بل ناجوړه ده او دغه مې سړی دی ناجوړی ده. په تکلیف سره اخته دي. پخوا خو مو دی په کور کې مشر و، پیسه بیا ګټلی سوه، خواري بیا کولی سوه، راوړله بیا خپله دوا بیا کوله. اوس ته یې د هغې خواري لوېدلې ده، خواري نشي کولی، پیسې نشي راګټلی. هغه کشنکی ماشوم دی، هغه د بوټو نه رنګوي، ګی 10 افغانۍ راوي، ګی 20 افغانۍ راوي. دغه کشني ازمام د غاړې دي، دغه ښځې دي، مریضانې دي. دی د په یوه ورځ باندې یو د ده ورور تللی دی، ودانې زما بچیان تللي دي. نو هغه غمونه خدای را باندې تېر کړي دي، هغه خو ولاړه. اوس خو دغه مسکینۍ په مخه اخیستې، ناجوړۍ په مخه اخیستې. هر مسلمان ورور که په قدرت پرایي، په وس یې پرایي چې دوی دغونه وکړي، زموږ سره یې کومک وکړي، زموږ سره یې مرسته وکړي. بیا که نه سوه کولی دغونه دې وکړي د الله دپاره چې زما د دغه پښتورګي کار وکړي چې زه خرڅ کړم، په دغه پښتورګي چې خرڅ کړم، د هغه سمې لاس په وکړم، یا د بچیانو بلا لوړ په وس نه دي کړی. جسد د سر سړی دا غم ناجوړی دا. یو بچی مې ورک ته ژوند دی، دوه شهیدان سوي دي، یو د ده ورور شهید سوی دی، دغه ښځه یې پاتې سوې ده، د ده ته ماسپښینه ولیده. که مسلمان ورور زموږ سره هر څه کومک په وس پرایي د لیاس پر لیاس د خدای خوره چې راسره ویږي، موږ به ورځ تر اخرته دعاوې ورته کوو. پر وچه ګوله واس نه لرو، هغه ښه ډوډۍ، هغه ښه لنګي، هغه له د چا په یادي دغه کوچنیانو ته یې وګورئ. ما زامن د تریاکو نیش پیژنې دغه تکللي وو، د روزګان ولایت ته نیش یعنې وی دلته د هلمند خواته د هغه ځایګي سره راغلي وو. په موټر کې بمبار پرې سوی و، یو دوه زما زامن وو، یو یې اکا و، دا په یوه موټر کې دوی بمبار سوي دي. هغه دوه مشران مې و، هغه د خوارۍ را رسېدلي دي. او دغه حاجي صاحب پخوا خو د خپله خواري کوله، په خپله خواري ولاړ، اوس خو د خوارۍ و د دې نه دی که د چا زړه ته نه لوېږي. ورونو دغه پسې د زړه ناجوړي لري چې زه مې کې خوابد یم، بلا به یا بل بچی دې ورک ته په هغه یم څه سوي دي. دغه ګرده دې ورورکه خو ته یې وګورئ، د کوټ د ډاکټرانو دواوې دي په کلیو دي. نو اوس بیا راته مریض دي، ناجوړي دي، دوا وکړو ځای بوځو. د زړه ناجوړي لري، تکلیف لري. دغه ګرده دوایي د هر ډاکټر نوم تا ته معلومېږي، د هر ډاکټر نوم ویلی سي. هغه نجلۍ د دوایي په یا په وسوله په اور کې راته هغه دوایي مصرفونه وه. اوس خو چې هغه شوه بیا د پښتورګو مریضه شوه. دغه ادم ده چې په خواري ککړه ده، ناجوړه ده، چې 500 پیسې د بله څه په ورکړو، بیا دوا په وکړو. دغه مې ژوند د ورورکه خدای پاک یې وژنه ده کې چې د مسلمان ورور سره سمجا کړو. ما د ټول مسلمانانو څخه دا خواهش دی، دا مې هیله چې زموږ څخه د الله د رضا لپاره زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سره کومک وکړي. زما دوه بچیان شهیدان سوي دي، یو مې ورور شهید سوی دی، یو مې ژوندی ورک دی، کور کې دغه ناجوړي نه راته پراته دي. که چیرې مرسته او کومک نشي راسره کولی، د الله د رضا لپاره یې دغه راسره وکړي. د شتمن وروڼه افغانان دي دغه راسره وکړي چې شتمن وي، واکداره وي، سرمایه‌داره وي. لاس نه لري زه لاس پرې خرڅوم، که پښه نه لري زه پښه پرې خرڅوم، که پښتورګي ته ضرورت لري زه پښتورګي پرې خرڅوم. که نه موږ باندې زکات هم کېږي، موږ باندې خیرات هم کېږي، موږ باندې سرسایان هم کېږي، موږ باندې هر څه کېږي. د الله د رضا لپاره موږ سره کومک وکړي. موږ دغه حالات دي، دغه مو ژوند دی، دغه مو کور دی، دغه مو زندګي ده، دغه مو چې نشته باندې واس نه لرو. قدرمن اولیدونکو السلام علیکم. د دغې کورنۍ د غربت کیسه موږ تیر ځلې هم 2 ځلې تاسو سره شریکه کړې وه، خو بدبختانه هیوادوالو سره څنګه چې لازمه وه هغسې مرستې ونه سوې. دغه کورنۍ زه له وضعیت نه خبر یم چې په ډېرو غټو ستونزو کې د ډېر زیات مشکلات لري، په کور کې ناروغان لري، داسې اشد او سخت ناروغان لري چې ډېرې درملنې ته او ډېرو پیسو ته اړتیا ده. د هغوی په تداوي چې دغه کورنۍ تر اوسه یې څه درلودله هغه ټول ترې مصرف سوي دي. اوس په ډېر یو بد حالت کې، په یو ډېر بد وضعیت کې دوی ژوند کوي. پر تاسو غږ کوو چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، د هغوی د ناروغانو د تداوي لپاره له هغوی سره مرسته وکړئ. د روژې مبارکه میاشت ده، 6 شپې او ورځې دي، انشاءالله خیراتونه او زکاتونه او د خیر ښېګڼې کارونه په دغو شپو او ورځو کې قبلیږي. نو موږ به تاسو ته دعاوې کوو چې خدای دې له تاسو نه قبول کړي او د دغې کورنۍ سره د مرستې په هیله مو ورونو. ډېره زیاته مننه.